ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو ناستو مشرانو کشرانو همزولو او کتونکو السلام علیکم د عادل یوسفزی له طرفه نیکې پرزونې ګرانو قدرمنو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې ناست ملګري به هم خوشحالي او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اکثر به تاسو ادبي محفلونه ګورئ ادبي پروګرامونه به تاسو ګورئ نن هم د دغه کړو دا هم یوه کړۍ ده چې په دې کې به د ادب د خبرو سره سره د شعر و شاعرۍ باندې به هم خبرې اترې خو ورسره به د آواز ښکلا هم وي په هغې کې زموږ سره اشمت سحر دی او اشمت سحر چې کوم دی دغه شاعرۍ له د اواز ښکلا ورکړې ده د موسیقۍ تړون یې ماسخان وصال کړی دی او د ټول نه اهمه خبره کومه خبره چې دا نو هغه زموږ نننی چې کوم شاعر دی محمد یوسف خدمتګار مزدور زوی د هغې په شاعرۍ باندې به مونږ خبرې اترې کوو ځکه چې محمد یوسف صاحب چې دی نو هغه د کونړ د یخو بادونو نه راواخله تر کابل د تودو لمبو پورې په دغه وطن کې چې کله پاتې شوی دی نو خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي دي او د خپل وطن سره یې پوره مینه ساتلې ده نه یوازې دغه مینه چې کوم دی د خپل قوم دپاره د خپلو پښتنو دپاره بلکې نړیواله مینه چې کوم دی د دې په شاعرۍ کې مونږ ته په نظر باندې راځي د دې سره د خپل وطن که نن بهر هم دی خو د دې سیمې خوبونه ویني د دې خلکو په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي د دې خلکو په خفګان باندې خفه کیږي او د دې سره د دې خلکو ترقي غواړي په دغه ټولو موضوعاتو باندې کوم چې د هغې په شاعرۍ کې دي په هغې باندې به خبرې اترې کوو ځکه چې 4 کتابونه دي چاپ دي او 6 ناچاپه پراته دي دغه ټول موضوعات چې کوم دی قدرمنو ملګرو په دې پروګرام کې به مونږ په هغې باندې خبرې اترې کوم وخت په وخت باندې به اشمت سحر چې دی نو هغه تاسو ته د محمد یوسف خدمتګار مزدور زوی چې کوم کلامونه دي هغه به هم تاسو ته وړاندې کوي په دې باندې به خبرې اترې کوو خو وړومبی به زه راځم زموږ سره چې کوم د موسیقۍ تړون کړی دی ماسخان وصال استاد نو هغې سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوو ماسخان صاحب دا راته ووایي چې شاعري چې کله هم راځي موسیقۍ ته نو موسیقار د موسیقۍ په چوکاټ کې هغه راباندوي بعضې وخت کې سخته بعضې وخت کې نرمه په شاعرۍ کې هم خپل موسیقۍ دي په دې هکله باندې ستاسو څه خیال دی چې د محمد یوسف صاحب د شاعرۍ کله تاسو طرز جوړو نو په دې هکله باندې ستاسو جذبات او احساسات څه دي ټولو ناول خو ټول ملګرو ته ستړي مه شي او بیا ډېره شکریه ده کوم بشر صاحب او غلام نبي صاحب چې موږ دا موقع په لاس راکړه پاتې شوه شاعرۍ خبره نو خدمتګار صاحب شاعرۍ کې ډېر پښتونولۍ خبرې نو زما خپله هم ډېره خوښه شوه او بیا د طرز خبره چې کوم وي نو هغه په هره شاعرۍ کې په هر شعر کې طرز یو موجود وي خپل صحیح د هغې ټول پکار دي ده صحیح دی موږ بس یو کوشش کوي الله دې وکړي چې ستاسو د ټولو او د ټولو عوامو خوښ ډېره مهرباني ماسخان استاد ستاسو قدرمنو ملګرو څنګه چې ماسخان استاد خبره وکړه زه دا خبره نه کومه بلکې د زمانې غږ د خلکو غږ دا خبره کوي او دا کتاب چې دی نو دا د خدمتګار صاحب د خیال د هغه د جذباتو د هغه د احساساتو عکاسي کوي او دا په یو موضوع په دې کې نه بلکې دا په دې کې ګڼ موضوعات دي څنګه چې ما وړاندې ذکر وکړو او دا هغه کتاب دی قدرمنو ملګرو د کوم له برکته چې نن دلته مونږ رایزوی شوي او دا غونډه جوړه شوې ده په دې کې دا مشران ښکلي زموږ کشران زموږ همزولي ملګري ناست دي او دا د موسیقۍ ښکلی محفل نو دا د دې کتاب برکت دی قدرمنو ملګرو خبرې به نورې هم کوو خو زه اشمت سحر ته خواست کومه چې مونږ ته یو ښکلی کلام د خدمتګار صاحب په خپل ښکلي اواز کې وړاندې کړي زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا
افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان لا عباسنا تر امو جنت نشان وطنا لا عباسنا تر امو جنت نشان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان هر پانا ماتل وست د شجاعت را کوي ننګو غیرت ستاد عظمت شان و شوکت را کوي ستا هر پانا ماتل وست د شجاعت را کوي ننګو غیرت ستاد عظمت شان و شوکت را کوي ستا هر یو کاڼه بوټه لال د بدخشان وطنا ستا هر یو کاڼه بوټه لال د بدخشان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان تخت رستم تا دل شرما ورکتلې نشم ستاد بودا خاور تعالی والا لیدلې نشم تخت رستم تا دل شرما ورکتلې نشم ستاد بودا خاور تعالی والا لیدلې نشم ګران وطن پما ګران لخپل ځان وطنا ګران وطن پما ګران لخپل ځان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان د کابل بالای سار بیا اکبر خان غواړي د پیښور بالای سار دې دریا خان غواړي ستاد کابل بالای سار بیا اکبر خان غواړي د پیښور بالای سار دې دریا خان غواړي د وطن مور غواړي ملالا ایوب خان وطنا د وطن مور غواړي ملالا ایوب خان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما
دښمن پتا را کش کړې د بلتون کرخې زړه اوسې ګرمې سوځوي د پلړمون کرخې ماته دښمن پتا را کش کړې د بلتون کرخې زړه اوسې ګرمې سوځوي د پلړمون کرخې اے د صمد ملرو خان فخر افغان وطنا اے د صمد ملرو خان فخر افغان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان د خدمتګار د مینې بڼې سر مې زار شالتا پزر کرتا مزوانی نثار نثار شالتا د خدمتګار د مینې بڼې سر مې زار شالتا پزر کرتا مزوانی نثار نثار شالتا زار مې لتا نا سروزان دینو ایمان وطنا زار ملتا نصروزان دینو ایمان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان لا اباسنا تر امو جنت نشان وطنا لا اباسنا تر امو جنت نشان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان ډیره مهرباني حشمت سهار ستاسو او زموږ سره قدرمنو ملګرو په محفل کې یو بل ملګری ناست دی چې هغه نه یوازې د هغه خپلوان دی د خدمتګار صاحب بلکې د هغه یو ښه لوستونکی دی او د هغه سره د ډیر وخت نه ملګری پاتې شوی دی او بلکې دی د دې نه علاوه د هغې په شاعرۍ په خپرولو کې د کتابونو په چاپ کېدو کې هم د دې پوره لاس دی ډیرو ملګرو ته پته لګېدلې هم وي چې کم پیژنګلو دي خو چې کم نه پیژني نو زه د غلام علي صاحب خبره کوم کم چې زموږ سره په محفل کې دلته ناست دی هغې د خدمتګار صاحب د موضوعاتو نه په شاعرۍ کې او بیا چې د هغې کم ذاتي ژوند دی نو په هغې باندې هم د دې سره ډېر معلومات دي نو زه غواړم چې هغه که زموږ سره دې شریک کړي چې خدمتګار صاحب کم ځای پیدا شوی دی هغه څه کړي دي د هغه ژوند څنګه تیر شوی تر دې دمه څنګه را رسېدلی دی نو که په دې باندې خدمتګار غلام علي صاحب تاسو له زحمت درکوو زه لومړی ټولو راغلو مېلمنو ته او قدرمنو مېلمنو ته چې خپل قیمتي وخت یې زموږ دغه پروګرام ته وقف کړی دی او دلته راغله د دې ټولو نه مننه کوم او بالخصوص د خدمتګار صاحب په نمایندګۍ چون دی دلته نشته دی زه د ده په نمایندګۍ باندې د نوید صاحب او د منیر صاحب او استاد صاحب او د ټولو مشرانو نه کوم مننه کوم چې دغسې یو شانداره پروګرام هم جوړ کړو او خدمتګار صاحب په شعرونو باندې دغه کې د رڼا واچوله خدمتګار صاحب د ورکوټیوال نه د شعر سره ډېره علاقه لرله او ما د ټول شعرونه لوستلي هم دي او دا تاسې چې کوم شعرونه اوس واورېدل همداسې د ټول شعرونه همداسې یو دغه لري دا یو مفهوم لري
او یقینا چې د سره ډیره یو غټه جذبه ده او که سړی فکر وکړي د پښتنو دغه تاریخ ته لږ نظر واچوي نو پښتانه کله چې احمد شاه ابدالي د ډیلي تخت دغه کو ونیو یو لویه امپراتوري جوړه کړه نو هلته یې ویلې چې زه د ډیلي تخت هېروم چې رایاد کوم زما د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه احمدشاه بابا هم په پښتو او پښتونولۍ باندې ډېر مین سړی و خو افسوس دا دی چې هغه امپراتوري څه شوله او د پښتنو هغه برم او دغه څه شو قوت څه شو هغه د پښتانه دنیا مخکې روانه ده اوس هماغه ملک دی چې نن د یو اټوم خاوند دی او پښتنو ته ګوره چې بېرته شاته روان دي پښتانه بېرته شاته را روان دي چې دا هم وویشل شولو او هم مثال د تعلیم نه محروم شولو او هم د غریبۍ سره مخامخ شولو نو یقینا دا د افسوس خبره ده او دا زموږ د ټولو پښتنو دا وظیفه ده چې باید موږ د خپل حالت ته متوجه شو او نور د لکه څنګه چې د په خپلو شعرونو کې ویلې چې د توري په ځای باندې باید نور قلم خپل دغه ته ورکړو خپلو اولادونو ته ورکړو او د دنیا سره باید سیالي وکړو دنیا کومې خواته روانه ده موږ کومې خواته روان یو زه ستاسې وخت ډېر نه نیسم د خدمتګار صاحب په دغه باندې به ذاتي ژوند باندې به دغه وکړم محمد یوسف خدمتګار مزدورزوی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک په کلي کې په 1440 هجري لمریز کال د مرغومي په 11مه نیټه چې د 1955 عیسوي کال د جنوري لومړۍ نیټې سره برابره ده په یوه بېوزله کورنۍ کې زیږېدلی دی د پلار نوم یې محمد سیفور په قوم بابر او د مزدور بابا لمسی دی مزدور بابا د غازي میرزمان خان ورور چې د غازي امان الله خان په دور کې د انګریزانو سره په مخامخ جګړه کې د مشرقي جبهې قماندان د ارنوی فاتح او په ازادۍ مین یو زړور افسر محمد یوسف خدمتګار مزدورزوی د 8 کالو و چې پلار یې فوت شو دورکوټیوالي نه د ژوند د ناخوالو سره مخامخ او لا زلمیتوب ته نه ورسېدلی چې د خپل سخت ژوند د ناخوالو په هنداره کې د هیواد او هیوادوالو له کړاوه ډکې ټولنیزې وضعې ته یې پام واوښت او د سیاسي مبارزې ډګر ته یې ورودنګل د هیواد د ترقۍ آبادۍ او ازادۍ د لارویانو سره یو ځای د هر ډول طبقاتي ژبني مذهبي ستم خارجي یرغل استثمار استعمار او بنسټپالنې په ضد د خپل ولس د یووالي او سیاسي بیدارۍ لپاره د لوی او سپېڅلي ارمان په لوري اغزنه لاره وهلې زندانونه او د مرګ د خطر پورې ډول ډول کړاوونه یې ګاللي محمد یوسف خدمتګار مزدورزوی خپلې لومړنۍ او دویمې زده کړې د 12م ټولګي پورې د نارنګ په لیسه او لوړې زده کړې د افغانستان د جمهوریت د پولیسو په اکاډمۍ د لیسانس په درجه کړي په 1458 او 1459 لمریز هجري کلونو کې د سیاسي او ټولنیزو علومو انسټیټوټ او په 1462 او 1463 لمریز هجري کلونو کې د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د اکاډمۍ د کمیسارانو مسلکي پوهنځی په بري سره پای ته رسولی دی محمد یوسف خدمتګار مزدورزوی لوړکوټیوالي نه شعر وایي لومړنی کتاب یې د هیلې هاندونه ورمنونه په نوم په 1499 لمریز هجري کال او دویم کتاب یې د هیلې یادونه او منزلونه په نوم په 1480 لمریز هجري کال او دریم کتاب یې پرهارونه تصویرونه په نوم په 1483 لمریز هجري کال چې د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو لپاره 50 کیسې دي چاپ او ډیر شعرونه ادبي ټوټې علمي او ټولنیزې مقالې د هیواد په مطبوعاتو کې خپاره او څلورم کتاب یې د زمانې غږ د خلکو غږ په نوم چې د نوموړي د ژوند یادونه ناخوالې او د اوږدو جګړو د غمیزې انځورونه تاریخي ویاړنې ټولنیزې نیمګړتیاوې په راتلونکي د نوموړي د ټینګ باور او د هیواد او هیوادوالو سره د هغه ځانګړې مینه ملي یووالی سیاسي بیداري او د ځمکني بشپړتیا او د هیواد د بشپړې ازادۍ او ترقۍ هڅونکې هیلې انځوروي په 1485 لمریز هجري کال د زمري د میاشتې په 28 تاریخ د هیواد د استقلال د 78مې کلیزې په مناسبت چاپ شو بر علاوه د پورتنیو څلورو چاپ شوو کتابونو نه د ملګري خدمتګار مزدورزوی شپږ شعري مجموعې چې لا تر دې دمه چاپ شوي نه دي د چاپ لپاره تیار دي د ده وظیفې چې هغه
کړي دي خپل ژوند کې اجرا کړي دي. د هلمند په ولایت کې د مخدره موادو د کشف او کنټرول غړی مرستیال او مدیر، د نیمروز په ولایت کې د څارندوی قمندان، د ننګرهار په ولایت کې د څارندوی سیاسي امیر، د کورنیو چارو په وزارت کې د جنایي جرمونو د کشف او مخنیوي رئیس، د کورنیو چارو په وزارت کې د مخدره موادو او قاچاقي مالونو د کشف کنټرول او مخنیوي رئیس، او اوس په ناروې کې سیاسي پناه لرونکی کډوال دی. ستاسو د توجه نه ډېره مننه. ډېره مهرباني جی، ډېره مهرباني جی. قدرمنو ملګرو، د خدمتګار صاحب د شعرونو حوالې سره د دې خبرې او بیا د هغې د ذاتي ژوند د هغې چې کوم کارونه کړي دي د هغې نه وړاندې د هغې د ماشوموالي زندګي د هغې د ژوند یو لنډ شانتې سفر چې کوم دی نو هغه غلام علي صاحب تاسو ته ووې. ډېره ډېره مننه. د دې نه پس به بیا اشمت سهار ته خواست کوو چې هغه راته یو ښه کلام د خدمتګار صاحب وړاندې کړي. لغاړې ټوپک لرې کړه قلم واخله او قلم واخله پښتونه ګام دی پښتونه ګام دی نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله نور دې لغاړې ټوپک لرې کړه قلم واخله او قلم واخله پښتونه ګام دی. نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی، نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی، نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی، نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی. بچو ته وایه د مکتب په لور قدم واخله او قدم واخله پښتونه ګام دی پښتونه ګام دی نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله نور دې لغاړې. تر صوبت خوارو حیرانو سے پخپل وطن کی، تر صوبت خوارو حیرانو سے پخپل وطن کی، تر صوبت خوارو حیرانو سے پخپل وطن کی، تر صوبت خوارو حیرانو سے پخپل وطن کی. د نوي ژوند په لورې پوهه لا علم واخله لا علم واخله پښتونه ګام دی پښتونه ګام دی نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله پښتونه ګام دی. ملی مشرانو لار خون کو باندې
باندې کامرا ټول کړه ملي مشرانو لارښوونکو باندې کامرا ټول کړه ملي مشرانو لارښوونکو باندې کامرا ټول کړه ملي مشرانو لارښوونکو باندې کامرا ټول کړه و علم پوهه واک د حق سره سم واخله سره سم واخله پښتونه ګام دی پښتونه ګام دی نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله نور دې لغاړي د خدمتګار دغه پیغام په اولادو تطبیق کړه 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 د یو سر لوړي ژوند په لور ورله قلم واخله ورله قلم واخله پښتونه ګام دی پښتونه ګام دی نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله نور دې لغاړي نور دې لغاړي ټوپک لرې کړه قلم واخله او قلم واخله پښتونه ګام دی ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو دومره خوندور کلام تاسو د حشمت سحر نه د خدمتګار صاحب واورېد او یقینا چې کوم موضوعاتو باندې مونږ وړاندې خبره وکړه د هغې په ثبوت کې دغه کلام پوره دی د دې نه علاوه قدرمنو ملګرو څنګه چې اکثر چې زه د خدمتګار صاحب کلامونه اورم او یا لولم نو ما ته په هغې کې د وطن سره چې د مینې کوم رنګونه دي نو ما ته ملنګ جان بابا رایاد شي کم چې د خپل وطن سره د مینې د خپل قوم سره د خپلو پښتنو سره بې کچه مینه لرله او دغه احساسات او جذبات د شعر ژبې ته سپارلي او ډېرو خلکو ته رسېدلي دي نن مونږ ځکه چې که د دواړو موازنه وشي نو ډېر یو بل ته نږدې دي هغه خبره چې 19-20 فرق هم نشته دی بهرحال هغه هم په قام په پښتنو باندې مینو د هغې خوشحالي او پرمختګ یې غوښته او دغه شانتې خدمتګار صاحب هم غواړي خو دا وخت یې زموږ سره یو ډېر قدرمن ملګری ناست دی ښه شاعر دی ښه ادیب دی نثرنګار دی او ډېر د پښتو ادب دپاره د پښتو د ژبې دپاره ډېر خدمت دی کړی دی او کوي وخت په وخت باندې یو ډېر ښکلی شعر راته یادېږي وایي چې لوټلی زه د هر دور قارون یم چې لوټلی زه د هر دور قارون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم لایق زاده لایق صاحب زموږ سره ناست دی لایق صاحب اول خو د راتګ ډېره مننه او خوشحاله شو چې ستاسو ناسته زموږ سره دلته یو څو لحظې ده خو د خدمتګار صاحب د شاعرۍ حوالې سره کومه چې تاسو واورېده کومه چې مو لوستې ده کوم تاثر لرئ په ذهن کې که د ملګرو سره یې شریک کړئ ډېره مننه اول خو به زه غواړم چې د نور برشد نوید صاحب مننه وکړم چې هغه یو داسې ادبي محفل را جوړ کړو ځکه چې د داسې محفلونو ډېر زیات ضرورت دی او بیا په تیره باندې کم هغه لیکوال چې دي کم چې د قام دپاره لیکل کوي کم چې قامي حس لري د هغې شعر چې کله په آهنګونو کې په موسیقۍ کې ځای شي نو هغه زیاتو خلکو ته ورسي او بیا که فرض که موږ د خدمتګار صاحب خبره کوو نو دوی تعلق د داسې سیمې سره دی چې موږ به کونړ ته ځو او بیا د کونړ سیمه چې دغه ډېرې حوالې لري د هغې دومره لوی پیاوړي خلک پیدا کړي دي چې په هغې باندې ټول پښتانه ناز او ویاړ کوي که په تیر وخت کې موږ د جمال الدین افغاني خبره کوو نو بیا په نږدې دور کې د ډاکټر کبیر ستوري نامه چې دا ډېره زیاته ځلنده ده او هغه چې د قامي وحدت د قامي یووالي کم پیغام او کم فکر خلکو د خپل شعر په ژبه باندې ورکړی نو زه خیال کوم چې د خدمتګار صاحب سوچ چې دی دغه فکر چې دی دغه د کبیر ستوري د هغه سوچ تسلسل دی د دې بنیادي وجه دا چې د خلکو د ملک نه بهر چې کمې شپې سبا کړي دي کمې ستونزې تېرې کړي دي نو دې ته د مینې د خپل وطن سره د مینې هغه احساسات ډېر زیات دي او دې په شدت سره دي دا محسوسوي چې د وطن نه لرېوالی چې دی هغه خامخا سړی ځوروي نو په دغه شاعرۍ کې په دغه آهنګونو کې موږ ته بار بار دا خبره ښکاره شوه چې د خدمتګار صاحب د خپلې خاورې سره د خپل وطن سره د خپل قام سره ډېره زیاته مینه ده او بیا په تیره
زه دا فکر کوم چې د دې په شاعرۍ کې نه صرف دا چې هغه قومیت ته هغه د قومي وحدت هغه احساس دی بلکې بده کې رومانیت هم شته دی خو په مجموعي توګه باندې د دې په شعر کې موږ چې ورته رجایت وایو یعنی امید دی او یو تمه ده یو حوصله ده خپل قام ته خپل ظلمو ته چې وخت اوس شته دی چې تاسو وکولای شئ چې د دې قام لپاره خپل ولس لپاره کار وکړئ او که فرق تاسو عملي ګامونه واخلئ نو تاسو خپل منزل ته ورسئ او هغه منزل چې دی هغه د پښتنو یووالی دی د پښتنو وحدت دی نو زه عادل صاحب دا خیال کوم چې د دې وخت تقاضا دا ده د دې وخت غوښتنه ده چې زموږ په شاعرۍ کې دغه رنګ قامي رنګ موجود دي د خدمتګار صاحب چې کوم یو سوچ یا کوم فکر دی دا نن د هر شاعر ذمہواری ده خو یو خبره زه دلته کول غواړم هغه دا ده چې دغه قام د پیاوړتیا لپاره دغه قام د ترقۍ لپاره د قام د سوکالۍ لپاره به موږ په اجتماعي تور هم خو په انفرادي تور به کار کوو ځکه چې هر سړی د خپل عمل ذمہوار دی نو موږ به په دې موقع باندې دا خبره یو بل سره شریکو دا پخلی به کوو چې که فرض کوم د قام روښانه سباون غواړو نو موږ به دا کوشش او دا زیار د خپل ځان نه شروع کوو او چې کله ته خپل ځان جوړ کې ته د قام یو داسې فرض شي چې هغه ته د قام د لپاره څه کولی شي د پوه شه چې تا ټولنه جوړه کړه تا معاشره جوړه کړه او ته بیا خپل منزل ته رسېدی شي بدبختي دا ده چې موږ کله کله خو خبرې کوو خو په موږ کې د عمل کمی ډېر زیات دی نو تر څو پورې چې په موږ کې د دغه لفظونو سره د دغه آهنګونو سره موږ کې عمل نه راغلی نو موږ به خامخا وروسته پاتې کېږو او زه په دې خبر باندې کله کله یریږم چې که فرض کندن په موږ کې د خپل قام د وجود احساس رانغی موږ خپل ځان احساس ونه لرو نو خدای مکه چې پښتون قام له منځه لاړ نشي د پښتون قام وجود ختم نشي ځکه چې نن د پښتون قام چې د ماضي چې دغه تقریبا له منځه ځي او پناه کېږي موږ په یو بل دور کې لګیاو داخلي اصل لایق صاحب خبره خو کټکوم بخنه غواړم خو زه وایم چې کوم چې 15000 کال ژوندې پاتې کېدې شي نو دا خو 15 لک کالم ژوندې پاتې کېدې شي هغه مشران یو متل کوي د پښتو کاڼې په وبو کې نر وستېږي کنه نو زه خو عادل صاحب تاسو سره لږ اختلاف لرم هغه دا چې دا خبره یوازې په ژبه نه کېږي خبره چې دا په عمل باندې کول غواړي که فرق کوم پښتو ژبه وای خو نن ته راوګوره چې زمونږه ماضي چې زمونږ روکیږي د کم قام چې ماضي ورک شو ته پوه شي چې امر شو مونږ له خپل ماضي سره خپل جوړخ خپل پیوستون پکار دی او که فرق ژبه وي ژبه په خپل ځای باندې زمونږ د یو بل سره د ابلاغ ذریعہ ده په ژبه باندې مونږ یو بل پیژنو نو دا غي شاته چې د عمل چې د غډیر زیات ضروري دی که فرق په مونږ کې د عمل جذبه نه په مونږ کې د پښتونولۍ هغه جوخ احساس نه مونږ په شدت سره دا احساس نه لرو چې مونږ یو وجود یو قام یو د بد مرغه ډیر خلک داسې دي چې هغه راغلي دي د قام مشري کړي ده خو مشري تاغي در حد پورې پاتې شوی دی د خپل ذات پورې پاتې شوی ده هغه قام ته هغه څه نه ورګړي کم چې د قام تاسو مطلب دا چې خدمتګار صاحب څه ویلي دي په کوم موضوعات او هغه شعرونه لیکلي دي کوم جذبات دي هغه کوم احساسات دي قوم د پاره هغه خو زدا ویم چې هغه خو یو چوکاټ یو لار خلکو ته خودله لکه ما مخکې خبرو کې استوري صاحب یا د خلکو چې د قومي وحدت کوم خبره کړې و هغه خو په خپل شعرونو کې خبر راځي کړه خو دا خبر موته ته پاتې ده هغه خو لګیا د خپل غیمت کې د قلم په ذریعہ باندې او یو خبره وزه تاسو بل دا وکم چې تاسو د جبه خبره کوي نو زما فکر دا چې جبه صرف د قلم خوندانو ژوندې ساتلې ده جبه سیاستمدار ژوندې نه ساتلې غني تاسو په افغانستان کې ګورئ یعنی زبر د ظاهر شاه بابا مثال ورکم زبر د صدر د داود خان مثال ورکم چې هغه پښتانه خو هغه پښتون ورله زه دا فکر کوم چې دا کومه جبه ژوندې پاتې کیږي دا سیاستمدار ژوندې نه ساتي دا د قلم خوندان د فکر خوند د سوچ خوندان هغه جبه ژوندې ساتي او بیا د موږ لپاره د عمل لارې په ګوته کوي نو زه په اخر کې یو ځل بیا ستامن کوم د ګران استاد ماسخان وصال د ګران استاد ماسخان وصال او بیا په تیر باندې د زلمی سندغاړي حشمت سار مننه کوم چې هغه په دومره خون باندې دا شروع وي چې دا چې کله خلکو ته رسی نو زما خیال چې خدمتګار صاحب په فرض کا سل کتابونه چاپ کی دا غي نه زیات په دې نغمو اثري دا په خلکو باندې زیات اثر کوي ځکه چې دا دور د نغمو دی دا دور چې دی د بدلون دی ډیره مهرباني د لایق صاحب د دومره خوندورو خبرونه پس زوی ما چې دغه شانتي خوندور د خدمتګار صاحب یو کلام د حشمت سحر نه وورو نو څنګه خوخه ده خوخم ده راځي
د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه د پښتنو په کلي کور ګرځمه پړی په غاړه سر سر تور ګرځمه د پښتنو په کلي کور ګرځمه پړی په غاړه سر سر تور ګرځمه بل چیرې نظم په خپل رور ګرځمه د غیرتی بابا په غور ګرځمه د سمت خان له دښمنانو نه کسات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه زه د بولان د غرو سرو ته ورځم د پامیر څوکې ته ترو ته ورځم زه د بولان د غرو سرو ته ورځم د پامیر څوکې ته ترو ته ورځم د باجوړ د ننګ حجرو ته ورځم د شهیدانو بقبرو ته ورځم ظلامونه تر اټکایو جومات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه زه د خیبر د سر خیرات غواړمه پښتنو لري کړي پګړې لسرا سر بیرغونه او تړې لسرا
پښتنو لری کړی پګړې لسرا سر بیرغونه او تړې لسرا د پردو لری کړی کړې لسرا جوړ مخبلا کړی نړې لسرا دبرنا خدا ټینګ ازم لپاک ذات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم پختون غلام نشي دښمن بکور کې د خپل کام نشي نور با آزاد پختون غلام نشي دښمن بکور کې د خپل کام نشي بلتا بکلا پسلام نشي جوړ د پیغور با خاصو عام نشي زه خدمتګاری سر لوړی په کائنات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم ډیره مهرباني حشمت صاحب د دومره ښکلي کلام او قدرمنو ملګرو څنګه چې مونږه خبرې کولې د محمد یوسف خدمتګار مزدورزي د هغې په شعرونو باندې خو دغه شانتې د شاعرۍ سره سره د یو انسان شخصیت د هغه مزاج د هغه ناسته پاسته د ادب سره سره دغه څیزونه هم زموږ معاشره په یو انسان کې ګوري ځکه چې یو انسان د هغه څنګه کرداري د هغه څنګه مزاج هم هغه شانتې خلک د هغه نه توقع هم ساتي نو چې څنګه پیغام د هغې په شاعرۍ کې دی د خدمتګار صاحب همدغه شانتې هغې له خدای پاک شخصیت هم ورکړی دی چې د هغې خوش مزاجي او د هغې او شاعر ادیب هسې هم که تاسو وګورئ نو هغه یې حساس نو دغه حساسیت خو د ادب حوالې سره او بیا د پښتون حوالې سره او بیا په دې سیمه کې د پاتې کېدو کې هم قدرمنو ملګرو چې کوم لوازمات دي نو هغه خو اسیم انسان چې کوم دی حساس کړي بهرحال پروګرام زموږ روان دی زموږ سره شهاب خټک صاحب هم ناست دی د هغې سره به هم خبرې اترې کوو او محمد یوسف صاحب څنګه چې خدمتګار صاحب مختلف کلامونه تاسو واورئ نور به هم وړاندې اورئ الله پاک هغې د شعر ویلو طاقت د ډېر وړوکوالي نه ورکړی او تر دې دمه راورسېدل چې ویښتې پکې سپین شو دغه کلامونه تاسو مو اورېدل لوستلی مو دی ستاسو څه خیال دی دې هکله باندې مونږ خو د محمد یوسف خدمتګار صاحب کلام واورېدو د میوزیک په ژبه او بیا د هغې کتابونه هم تیر شوي وو کتلي مو دي زه خو هغې ته مبارکي ورکوم او خصوصا دا نن محفل چې چا جوړ کړی دی په دومره ښکلي انداز د حشمت خان آواز او بیا د ماز خان صاحب میوزیک او د هغې نور ملګري دلته شریک ملګري چې کم راغلي دي ټول د قدر وړ دي مزدور یار صاحب زموږ خدمتګار صاحب چې دی
دا غي کلام په بنیادی توګه په دوه حصو مشتمل دی. یو خو هغه غمونه دي، دردونه دي، هغه د پښتون قوم د افغان ولس سره چې په دې خاوره باندې د 13 کالو نه دا کم جنگ روان دی او د کمو تکلیفاتو سره چې هغوی مخامخ دي، نو د هغې پکې ډېر ذکر شوی دی. خو بل اړخ ته هغه بیا صرف مسایل یا غمونه موږ ته نه وړاندې کوي، بلکې څنګه چې لایقزاده لایق صاحب وویل چې هغه په کلام کې رجایت هم شته، هغه موږ ته د دې غمونو نه د خلاصي لار هم ښیي او هغه لار د پښتنو د قومي وحدت یا د هغې د وجود د بیا د جوړولو چې کومه لار ده هغه لار ده. نو زه خو د خدمتګار صاحب د کلام ته چې ګورم نو ما ته د میوزیک په شکل کې چې دا موږ واورېده د سقراط یو کول دی چې د قومونو په پرمختګ کې او بدلون کې د هغې د میوزیک ترقي چې وي دا ډېر لوی اهمیت لري. نو څه خبرې ډېرې د خوشحالۍ دي. زموږ د پښتو ادب او د کلتور لمن چې دا هغه ډېره فراخه ده، ډېره ژوره ده او د خزانو او لالونو نه ډکه ده. همدارنګ زموږ میوزیک چې کوم دی که تاسو وګورئ نو هغه د ترقۍ د ډېرو لویو مرحلو سره روان دی، مخکې ځي. او زه یو خبره په آخر کې دا کول غواړم چې دا زمونږ جګړه چې کومه روانه ده په دې خاوره دا په بنیادي توګه د کلتور جګړه ده. داسې قوتونه شته چې هغه زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور، زمونږ شاعري، زمونږ ادب، زمونږ کړه وړه، زمونږ لباس دا هر څه ختمول غواړي او دا پس نوي رنګ یا په یو بل شکل اړول غواړي. نو زه دا هیله لرم او دا امید لرم چې څو پورې زمونږ لیکونکي موجود دي، څو پورې زمونږ سندرغاړي موجود دي، څو پورې هغه زلمي موجود دي چې کم د خدمتګار صاحب غوندې کلامونه لیکي یا د هغې کلامونه اوري او عمل پې کوي. نو زه ګورم چې پښتانه په تاریخ کې موږ ګورو د ډېرو مشکلاتو نه تیر شوي دي. په دوی مغلو هم چپاونه کړي دي، په دوی باندې د چنګیز فوجونه هم راغلي دي، دوی د سکندر فوجونه هم کتلي دي. خو پښتانه په یو نه یو شکل کې بیا خپل حکمرانی او خپل زور دنیا ته ښیي او د خپلې سیمې نه چرې نه خوځېږي. جلال الدین اکبر صاحب د جلال الدین خلجي صاحب چې و د پښتنو یو داسې واحد بادشاه و چې هغه 14 کاله چنګیزیان د پښتنو په سرحدي سر کړي او هغې ته یو قدم مخکې نه و کېښوده. نو غمونه هم ډېر دي خو انشاءالله امیدونه هم ډېر دي. ډېره جی ملګرو، د شهاب صاحب خبرې تاسو واورېدې، ډېرې خوندورې خبرې. او بله خبره دا چې دا مشران دي خامخا هغه ما ډېرې تودې سړې لیدلي، زه په تیندکونو کې استاد شوم. نو ژوند چې انسان تېروي قدرمنو ملګرو، نو خامخا تودو سړو نه راتېرېږي او بیا د هغې په خبرو کې د هغې په نصیحت کې خامخا پوخوالی او همدغه نصیحت ته همدغه پوخوالي ته یو وارې بیا دعوت ورکوم حشمت سهار لا چې د خدمتګار صاحب یو بل خوندور کلام راته وړاندې. سادگان په اعتبار کې تیر وطن کو بیا په خپل کور کې په جرګو د حق غوښتنه کو مونږ سادگان په اعتبار کې تیر وطن کو مونږه د کور دننه خپله ورونه زغملی نشو
روڼه زغملی نشو مونږه د کور دننه خپله روڼه زغملی نشو روڼه زغملی نشو خو عبادت د ګاونډیانو په لمنه کوو او په لمنه کوو خو عبادت د ګاونډیانو په لمنه کوو او په لمنه کوو مونږ سادهګان په اعتبار کې تېروتنه کوو تېروتنه کوو خجور پہ جنو خجور پہ جنو ټولا یا تنا دیو والی خجور پہ جنو خجور پہ جنو خیر د کنن لنا چارے بلتن پالنا کو بلتن پالنا کو خیر د کنن لنا چارے بلتن پالنا کو بلتن پالنا کو مونږ سادهګان په اعتبار کې تېروتنه کوو تېروتنه کوو مونږه ولس یو چې غالما پس پکا وینا وهو پس پکا وینا وهو مونږه ولس یو چې غالما پس پکا وینا وهو پس پکا وینا وهو دښمن ښکاره پتن دیولو سرخندنه کوو سرخندنه کوو دښمن ښکاره پتن دیولو سرخندنه کوو سرخندنه کوو مونږ سادهګان په اعتبار کې تېروتنه کوو تېروتنه کوو مونږ خدمتګار د جګړو ډګر ګټلې مودام ډګر ګټلې مودام مونږ خدمتګار د جګړو ډګر ګټلې مودام ډګر ګټلې مودام خود کال په مشر توب د کور بیلنه کوو د کور بیلنه کوو خود کال په مشر توب د کور بیلنه کوو د کور بیلنه کوو مونږ سادهګان په اعتبار کې تېروتنه کوو تېروتنه کوو بیا په خپل کور کې په جرګو د حق غوښتنه کوو د حق غوښتنه کوو واه واه ډېره لا ډېره لا ډېر ښه او یو شعر دوه راته رایادېږي وایي چې پښتو ژبه د پښتو ده د غیرت ته
پښتو ژبه د پښتو د غیرت ته، پښتو ژبه د یووالي او وحدت ته، او پښتو تشه په پښتو خبرو نه ده، پښتو تشه په پښتو خبرو نه ده، پښتو ژبه د ورورۍ او محبت ته. قدرمنو ملګرو، دا وخت زموږ سره قاضي خوشدل قاضي خیل په محفل کې ناست دی. نو زه غواړم چې د هغې سره هم خبرې اترې وکړو، د هغې جذبات او احساسات هم معلوم کړو، د خدمتګار صاحب د کلام حوالې سره، د محفل حوالې سره. قاضي خوشدل قاضي خیل صاحب، اول خو د راتګ ډېره مننه، او بیا چې کوم جذبات دي ستاسو، کوم احساسات دي د دې محفل حوالې سره، د خدمتګار صاحب د کلام حوالې سره؟ د ټولو نه مخکې خو زه د راغلو ملګرو دوستانو ته خپل احترام وړاندې کوم، او بیا د غلام علي خان ډګروال صاحب نه ډېره مننه کوم چې زه دې محفل ته راوغوښتم. بیا په دې ډېر خوشحاله یم چې د نوید صاحب په څېر او لایق صاحب او ستاسو په څېر ډېر خلک دلته ولیدل چې په ټي وي هم لیدلي وو، هلته هم نه ولیدلي. بیا د ما په دې پروګرام په دې محفل کې هغه تصویرونو ته چې خدمتګار صاحب لګېدلي دي، نو خدمتګار صاحب زه د دغه وخت نه پېژنم چې د ځوانۍ کوم تصویر دی. او بیا د ده سره یو خاطره زه لرم چې یو شپه داسې مونږ یو سیاسي جلسه لرله، او کله چې هغه جلسه ختمه شوه، شیر محمد صافي الله پاک دې وبخښي چې دی منشي دی او کنډک و، نو ده ورته وویل چې تاسو بېګله ما سره مېلمه ناست دی. هغه ورته ویل مونږ به ستا په کور کې تا ته اوس ودرېږو، کینو پاڅو به درته، دی لکه د پولیسو په محکمه کې سیاسي امیر و. نو خو ده سره لاړو، نو ده داسې مخ راوړه ویښند، وایي زه د هر میدان هم د کلم هم د تلویزه زه خدمتګار یم، او د لرو بر خدمتګار یم. دغه الفاظ چې دی په دې شاعرۍ کې اوس وایي، دا د په هغه شپه دا کلمه استعمال کړه. بیا د ده سره مونږ لاړو، د کور ته شپه مو ورسره داسې خاطرات زما سره ډېر دي، خو هغه شپه دی به د پولیس په ورځۍ کې مونږ ته وطن ننوته، چې ډوډۍ او که نه دا پروګرام دغه شو. نو ده په هغه وخت کې دغه خبره کوله. یقین سره زه دا خبره تاسو راغلو دوستانو ټولو ته کومه چې خدمتګار داسې نوم و، مونږ به خدمتګار ورته وایو که نه، چې زمونږ دوستانو به اورېده، زړونه یې غټېده، او یقینا د بري احساس به یې کوه په هر میدان کې. او زمونږ دښمنانو به چې یوسف خدمتګار اورېده، د هغوی به ځان کمزوری کېده، زړه به یې کمزوری کېده. نو دا هغه وخت نه راغی. بل د ده شعر و شاعري ډګروال صاحب خو ما ته مخکې داسې نه ویلي، خو راته پروګرام یې ویلي و، د ده په رابطه یې راته څه نه ویلي. نو خو چې راغلم دا تاسو مې ولیدې، او د حشمت استاد او د خلک مې ولیده، چې یقینا لایق صاحب سره زه موافق یم چې لایق صاحب شعر چې کله ما اورېد، تا چې کوم شعر ووایه، زه یو خو سلیمان لایق دی، او دغه لایق نو دغه دی. اوس مې مخامخ ولیده، ډېر خوشحاله شوم د ده په شاعر خودبي کې ورسره زه د بالکل یقینا چې ژبه، قوم او پښتو خدمت په تور هم دی، په قلم هم دی. یقینا چې د ژبې خدمت په قلم باندې زموږ شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، هنرمندانو ټولو کړې په مېړانه باندې وکړې. خو یو خبره چې د مؤسسې خبره هغه وکړه، زه ده ته او ده ته نه، تاسو ټولو ته ډاډ در کوم چې د لر او بر پښتون د یووالي دپاره همدغسې خلک لکه چې په لر او بر کې دا تصویرونه لګېدلي اوس لا هم شته، نو دا تاسو ته ډاډ کوم. حکمت دغه خدمتګار صاحب خو داسې یو شخصیت د ده شاعري ما اوس واورېده، او زه په دې پوه شوم چې ده یقینا هغه خبره چې په هغه شپه یې کړې وه، ده یې ثابته کړه پښتون قوم ته. څه چې په زړه کې د وړوکوالي نه او د ځوانۍ نه و، هغې اوس هم په ژبه او په زړه دي، لکه بالکل د زړه او د ژبې خبره یوه وه. یعنې دا د ټولو نه اهمه خبره او مهمه خبره دا ده چې خدمتګار دی او په خدمت باندې خدای په خدمت باندې ما ته چې هغه شپه دا خبره چې زه خدمتګار یم د لر او بر، تاسو خدمت به کوم. ډېره مهرباني جي، ډېره مهرباني، مننه کوم ډګروال صاحب او تاسو ته ډېره مهرباني. قاضي خیل صاحب ډېره مننه. قاضي خوشدل قاضي خیل صاحب د خوندورو خبرو نه پس او بل کې د دې د خبرو انداز مې ډېر زیات خوښ شو، ډېرې ښکلې او زر خبرې وکړې. زموږ سره چې څنګه د شاعرۍ خبره موږ کوله چې یاره شاعري او بیا چې کله هغې د موسیقۍ او د اواز ښکلا ورته میلاو شي، نو د هغې ښایست او دغه نور لاس یې واشي خوږوالی. نو اشمت سهر زموږ سره ناست دی او کلامونه خو ویستې ووي او څه پاتې دي. نو د بل یو ښکلي کلام ورته خواست کوم چې د خدمتګار صاحب یو بل کلام راته وړاندې کړي. څنګه دی؟ خوښه ده؟ خوښه ده؟ مهرباني وکړئ.
مهربانې کړې دلې مورې ډېرو غمونو ځورولې مورې ستا په شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم ستا زحمتونه هېرولی نشم د زړه زخمونه پټولی نشم مورې 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 اے مهربانې کړې دلې مورې ډېرو غمونو ځورولې مورې ستا په شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم ستا زحمتونه هېرولی نشم د زړه زخمونه پټولی نشم مورې 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 د قدم خاورې رنج دی زما د دې وطن خاورې لم دی زما ستا د قدم خاورې رنج دی زما د دې وطن خاورې لم دی زما ستا به ارمان سر کړم په سترګو باندې رنج به پورې کړم په غبرګو باندې د وطن میندو زورېدلو میندو د بېلتون اور کې سوځېدلو خویندو تاسو بې سوري بې پړوني مشئ د بې فایدې اور لړوني مشئ مورې 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 دستر اولس بچیانو یو شی سره د ګران هیواد د آبادۍ لپاره دستر اولس بچیانو یو شی سره د ګران هیواد د آبادۍ لپاره د بوډۍ مور د خوشحالۍ لپاره نو مورې مورې په ما ګرانې مورې اوښکې توی نه کړې مهربانې مورې ستا لا بچي د لوی وطن ژوندي دي ای د وطن ځوانانو یو شی سره چې سوله نه مني لمون پردي دي مورې 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 مورې
دښمني نه غواړو بیرغ د سولې تل اوچت غواړو نور مونږه جنگ او دښمني نه غواړو بیرغ د سولې تل اوچت غواړو انسان ته ژوند شرافت غواړو مونږ یو کېږو د ژوندون لپاره د اتفاق ملي تړون لپاره د اتفاق ملي تړون لپاره ستا په شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم مورې 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 ډیره ډیره مهرباني اشمت سهار د دومره ښکلي کلام د وړاندې کېدو قدرمنو ملګرو د خدمتګار صاحب نور ښکلي ښکلي کلامونه دي به تاسو ته وخت په وخت باندې وړاندې کوو خو زه غواړم چې ملګري کوم دلته ناست دي چې د هغې سره هم خبرې اترې وشي د هغې د شاعرۍ حوالې سره ځکه چې نور ملګري هم ناست دي ما د کونړ د سیند ازار کې زما اشنا به پکې مخ وینځلې وینه نو زمونږ سره د ډاکټر کبیر ستوري د هغې زوی هم زموږ سره دلته ناست دی برخوردار او څنګه چې وختي لایق صاحب خبره وکړه د پروګرام په شروع کې چې د دغه تسلسل کړی یو خدمتګار صاحب هم ده نو د هغې د کبیر ستوري چې کوم خدمات دي د هغې چې کوم اواز دي د هغې چې کومې جذبې دي نو هغه هم د چا نه کمې نه دي او د هغې برخوردار دلته زموږ سره ناست دی بصیر ستوری نو د دې د کونړ سره تعلق هم دی یو خانداني رابطې هم د دې شته دی نو په دې عقله باندې زه دا وخت مهمه ګڼم چې د بصیر ستوري نه یو څو خبرې د هغې حوالې سره واورم مننه بهجي ډېره مننه عادل صاحب خدمتګار صاحب خو لکه څنګه چې تا د دې مخکې ټپه کې وویلې چې ما د کونړ له سیند ازار کې زما اشنا به پکې مخ وینځلی وینه نو موږ دواړو د کونړ د سیند اوبه څکلي دي او د دغه سیند نه خړوب شوي کونړ داسې یو سیمه ده چې په هغې کې ډېر ښه شخصیتونه او شاعران او لیکوالان او دی زیږولي دي لکه سید جمال الدین افغان شه داسې زما پلار ډاکټر کبیر ستوری و سید شمس الدین مزرو صاحب هغه ښه نوم لري مستوره شال دغه مطلب چې د ادب لحاظ سره دا یو ډېره زرخیزه ځمکه ده او د خدمتګار صاحب په رابطه خو به زه دا ووایم چې دا خو زموږ سره د خپلوۍ او رشته هم شته ځکه چې زما پلار هم د میرزمان خان لمسی دی او دی هم د هغه وراره کېږي نو دغه رشته هم شته دی بل زما د والد صاحب سره د پلار سره مې ده هلته په اروپا کې مستقیمه رابطه لرله او کوم وخت کې چې به کوم داسې غونډې به جوړولې او داسې پروګرامونه به جوړول نو خدمتګار صاحب به ورته راته مطلب دا چې ادبي تنده د دې نه ده ماته شوې هلته هم ادبي ملګري به راغونډول ادبي ملګري او دوی به خپله کوم ادبي تنده چې به وایي هلته به خپل پروګرامونو باندې سړول هغه دا پروګرام ډېر ښکلی پروګرام و اشمت سهار په ډېر ښه ښکلي انداز کې او ښکلي اواز کې د شعرونه او غزلې وویلې او په دې رابطه باندې موږ دغه ته د نوید صاحب ته تاسو ته ټولو ته مبارکي هم درکوو او مننه هم درنه کوو چې داسې ښکلی پروګرام هم را جوړ کوو موږ پکې شرکت وکړو ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني بصیر ستوري قدرمنو ملګرو تاسو خبرې واورېدې او یو خبر دا ده چې کوم انسان هم نیک جذبې لري د هغه د زړه او د ژبې خبره یې وایي د خپل قام سره مینه لري د هغې دپاره چې کوم دی نو د هغې په خفګان خفه کېږي او په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي او د هغې د پرمختګ دپاره لارې ګوري سوچ کوي فکر کوي سوال کوي نو هغه انسان خدای پاک چېرته هم نه خرابوي نو دغه د حال د خدمتګار صاحب هم دی او نن چې کوم ملګري دلته ناست دي نو د هغه ستاینه هم په دغه وجه باندې کوي چې د هغه سره د هغه یو دغه ښه کوشش او یو ښه جذبه د خپل قوم دپاره بیا به سوال کوم او چاته به کوم تاسو ته پته ده اشمت سهار ته به کوم ځکه چې د هغه ښکلی اواز او د خدمتګار صاحب ښکلی کلام نو په پروګرام کې چې دی نو ملګري به هم خوندلي او ناس ملګري به هم خوندلي نو زه خواست کوم اشمت سهار ته چې بل ښکلی کلام راته وړاندې کړي
چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي کله در نروغه کله در نروغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلي دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي تره د سر مغرورا پختنا پیغلا تدتا تره د سر مغرورا پختنا پیغلا تور کی خافیر د پخپل حسن شرمولی دی تور کی خافیر د پخپل حسن شرمولی دی کله در نروغ کله در نروغ زړونه بیا خپل کور ته ورغلي دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي पसालू के पटा नास्ता सनवाए वल्ले पसालू के पटा नास्ता सनवाए ता खुद ना जो आना शे रुना औरी दली दी ता खुद ना जो आना शे रुना औरी दली दी कल्ला दर नरो خپل کور ته راغلي دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي ټپا وکړه او نن ظلمو توا چوا پاسه ګا ټپا وکړه او نن ظلمو توا چوا تا تد مې ون ملاله ډیر صدر خول دي تا تد مې ون ملاله ډیر صدر خول دي کله در بل کور ته ورغلي دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي تا چې سو په غشو د بڼو باندې ویشتلې دي
پختنې پیغلې نن غږ د زمانې دی دا پاسه پختنې پیغلې نن غږ د زمانې دی دا زکه خدمتګار درته له زړه نه در لیکلی دي زکه خدمتګار درته له زړه نه در لیکلی دي کله در ناروغه کله در ناروغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلی دي تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلی دي تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلی دي کله در ناروغه کله در ناروغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلی دي تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلی دي تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلی دي آشنایی لکه سرود په اتفاق شي آشنایی لکه سرود په اتفاق شي نغمه کله کړي چې وي پکې یو تار سست زما سره دا وخت اشمت سهار پکې لکه کلامونه وړاندې کړه ډېر دغه شانتي زم چې زه سره مې یو څو خبرې پکې وکړو د خدمتګار صاحب د شاعرۍ حوالې سره ځکه چې دا کلامونه ویلي دي او دومره په ښکلي انداز باندې ویلي دي دومره خواري ورسره کړې ده نو اشمت سهار په دې عقله باندې څه خیال دی ځکه چې د مختلفو شاعرانو کلامونه تاسو ویلي د خدمتګار صاحب کلامونه هم تاسو ووی نو څنګه محسوسوئ چې ډیره مننه عادل صاحب ستاسو ټولو نه مخکې خو زه حاجي صاحب د غلام حاجي صاحب د هغه شکریا ادا کوم هغې نه پس د بشر صاحب د منیر صاحب چې دوی لکه د خدمتګار صاحب دومره ښکلي کلامونه په ما پیرزو کړي خو زه د استاد ماس خان زما استاد د هغه هم ډېره شکریا ادا کوم چې په دې کې ډېره زیاته خواري ما سره کړې ده او حاجي صاحب پکې ما سره ډېره زیاته مرسته کړې ده په شعر او ډېر خوشحاله یم او زه خپله خوشقسمتي ګڼم چې دومره درانه کلمونه ما ریکارډ کړي خو زه به یو شعر ووایم اخري کې د اندیش بابا خدمتګار صاحب ته به ډالۍ کړم چې نه به وجود وی ستا د حسن نه زما د مینې نه به وجود وی ستا د حسن نه زما د مینې که ستا دپاره زه او ته زما دپاره چې سر لخکر د لخکر نبی بای هو ټول لخکر ماتیږي چې سر لخکر د لخکر نبی بای او ټول لخکر ماتیږي لکه پتن کې چې سر نبی وای خپل سر ماتیږي چې سر لخکر د لخکر نبی وای او ټول لخکر ماتیږي سرپوخ نه لري هر هغه قوم چې مشر نه لري سرپوخ نه لري سرپوخ نه لري ولس چې هر څوک
توریاله بیوای ور پور ماتیگی ولس چې هر سو توریاله بیوای او ور پور ماتیگی لکه پتن کې چې سر نوی وای او پخپل سر ماتیگی چې سر لخکر د لخکر نبی وای او ټول لخکر ماتیگی ور باندې ندا سړا کابل وران کړو لای خوا ور باندې ندا سړا ور باندې ندا سړا اوس په مسوات او ملکند وای یاد پہ خور ماتیگی اوس به مسوات او ملکنڈ وای یاد پہ خور ماتیگی لکه پتن کې چې سر نوی وای او پخپل سر ماتیگی چې سر لخکر د لخکر نبی وای او ټول لخکر ماتیگی سبا پکتیا بیا ننګرهار وای هم قدر ماتیگی سبا پکتیا بیا ننګرهار وای هم قدر ماتیگی لکه پتنګ کې چې سر نوی وای پخپل سر ماتیگی چې سر لخکر د لخکر نبی وای او ټول لخکر ماتیگی خدمتگار اولس جگڑا لہر غلی ماں گٹی د خدمتگار
ولس جګړه له هر غلي ما ګټي هر غلي ما ګټي خو له نفاقه د خبرو وای او په ډګر ماتیږي خو له نفاقه د خبرو وای او په ډګر ماتیږي لکه پتن کې چې سر نه وي وای او په خپل سر ماتیږي چې سر لخکر نه وي وای او ټول لخکر ماتیږي چې سر لخکر نه وي وای او ټول لخکر ماتیږي ډیر زبردست کلام قدرمنو ملګرو یو بل د حشمت سهار صاحب سره پروت دی چې په کوم دې کلامونو باندې لکه کلامونه ټول لکه څنګه چې حشمت سهار خبره وکړه چې درانه کلامونه دي نو په هر یو کلام کې د خدمتګار صاحب یو پیغام نه بلکې څلور او پنځه پیغامونه شته دي په یو وخت باندې خو دې یو څو کلامونه راغستې دي او هغه تاسو ته د نمونې په توګه باندې مونږ وړاندې کوو دعا به کوو چې همدغه شانتې محفل بیا را جوړې شي او دغه شانتې خوندورو او د مینهناکو خلکو پیغامونه چې کوم دی هغه مونږ خپلو پښتنو ته ځپلي پښتنو ته ورسوو نئے زلفے کڑے سمسور پس پن مخ نئے زلفے کڑے سمسور پس پن مخ نئے چاکڑے سترگے تورے پس پن مخ نئے چاکڑے سترگے تورے پس پن مخ نئے زلفے کڑے سمسور پس پن مخ نئے زلفے کڑے سمسور پس پن مخ نئے چاکڑے سترگے تورے پس پن مخ نئے چاکڑے سترگے تورے پس پن مخ سترګې تورې په سپین مخ نئے زلفې کړې سمسورې په سپین مخ
سمسور پسپن مخ نه چاکړې سترګې تورې پسپن مخ نه چاکړې سترګې تورې پسپن مخ
سترګې تورې په سپین مخ نه یې چا کړې سترګې تورې په سپین مخ نه یې زلفې کړې سمسورې په سپین مخ نه یې زلفې کړې سمسورې په سپین مخ نه یې چا کړې سترګې تورې په سپین مخ نه یې چا کړې سترګې تورې په سپین مخ. بیا به سوال کوم او چاته به کوم تاسو ته پته ده حشمت سار ته به کوم ځکه چې د هغه ښکلی اواز او د خدمتګار صاحب ښکلی کلام نو په پروګرام کې چې دی نو ملګري به ترې هم خوندلي او ناس ملګري به ترې هم خوندلي نو زه خواست کوم حشمت سار ته چې بل ښکلی کلام راته وړاندې کړي. ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توړېږي د افسوس اوښ کې مې ساسې په ګریوان په سیالانو کې مې سترګې نه غړېږي سبق کړم دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توړېږي د افسوس اوښ کې مې ساسې په ګریوان په سیالانو کې مې سترګې نه غړېږي. ساتل حدود د پلار د کلی د پښتون او پښتنو په نام ویاړم دښمنان مې ورانوي د یادګار سلیوای زار 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 که هر څو نارې وهم او که جاړم پښتانه وي د پراته د قرار غلي زه غفلت د پښتنو ته یم حیران لرو بر پرڼا ورځې وجل کېږي سبق کړم دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توغړېږي د افسوس اوښ کې مې ساسې په ګریوان په سیالانو کې مې سترګې نه غړېږي. خزانې د ملک مې نورو ته چلیږي غټې غټې ورته ګورم یم اوږې وای زار 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 هدیره مې د پردو په لاس ورانېږي نه مې
علي نوم را باندې پروت دی د افغان د پلرو غیرت په ما باندې شرمېږي سبق کړمه دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توغړېږي دا افسوس اوښکې مې څاڅي په ګرېوان په سیالانو کې مې سترګې نه غړېږي کاله مې وشو اروپا کې خو یوه شیبه مې کور که لهر نه دی همیشه یما د خپل وطن سودا کې یو ساعت مې بې خبرې سره تېر نه دی وای زار 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 دلته هېڅ شی کم بود نشته ژوند زما کې خو مې روح پکې خوشحاله څه ډېر نه دی چې نور ووینم خوشحاله او خندان له حیرته مې په ځان زړګی سوځېږي سبق کړمه دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توغړېږي دا افسوس اوښکې مې څاڅي په ګرېوان په سیالانو کې مې سترګې نه غړېږي یو خوا وینم وضعیت د افغانانو چې خپل کور کلي اوسېدل په خپله بل خوا علم او هنر د جهانیانو نرو ښځې مخکې کېږي یو له بله وای زار 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 پخوانی شوکت زمونږ د مشرانو لوړ همت منطقه کنټرولوله چې تاریخ د افغان ووینم بیا ځان خجالت شم خدمتګاره ته جړېږي سبق کړمه دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توغړېږي دا افسوس اوښکې مې څاڅي په ګرېوان په سیالانو کې مې سترګې نه غړېږي سبق کړمه دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توغړېږي دا افسوس اوښکې مې څاڅي په ګرېوان په سیالانو کې مې سترګې نه غړېږي ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو پروګرام تاسو وکړه امید لرم چې دا به ستاسو خوښ شوي ځکه چې زمونږ ډیر خلک چې دی نو هغه په پښتو باندې مین دي او هر انسان په خپل وطن په خپل کور په خپله ژبه باندې میني داسې انسان مالا نه دی لیدلی چې په دې سونو کې به هغه یو سره مینه نه کوي دغه شانتي خدمتګار صاحب هم دی چې هغه د ټولو نه وړاندې دی دغه شانتي نور بلا ملګري دي خو هر یو تن خپل خپل کوشش کوي لکه څنګه چې یو کلام د خدمتګار صاحب دی چې ته د رازونو امیدونو کورې ته د رازونو امیدونو کورې غلام علي صاحب او د سترو هیلو ارمانونو کورې
او دغه شانتي ټول د باباګان او ټول داسې مشران یاد کړي دي چې دا نو دا د پېښور ته ویلي دي چې دا پېښور چې دی دا دغه خلکو کور پاتې شوی دی دلته که پښتانه راځي که د هرې سیمې نه راځي نو ګوره دا ستا د نیکونو کور پاتې شوی دی ډېر زبردست او ښکلی پیغام پکې خدمتګار صاحب ورکړی نه یوازې دا یو پیغام نه بلکې د ده څومره کلامونه چې تاسو واورېدل څومره چې د ناستو ملګرو خبرې تاسو واورېدې نو د دې نه به تاسو ته په ډاګه شوي چې د خدمتګار صاحب سوچ څه دی د خدمتګار صاحب مقصد څه دی د خدمتګار صاحب د خپل قوم سره څومره مینه ده د هغې په غم کې څومره غم لړلی ګرځي د هغې نه که هر څو لکه څنګه چې مونږ وړاندې خبره وکړه چې د خپل وطن نه چې هر څومره لرې دی خو د دې سیمې خوب ویني د دې خلکو خوب ویني د دې خلکو دپاره د پرمختګ دپاره چې کوم دی نو هغه خپلې هلې ځلې د شعر په جواب باندې کوي الله دې وکړي چې دغه شانتي سوچ دغه شانتي جذبې زمونږ د هر یو پښتون راپاسي او د خپل وطن د خپل ملک د خپل قوم د خپل پښتنو دپاره هم دغه شانتي سوچ وکړي او عملي ګامونه دې دپاره پورته کړي الله دې وکړي چې همدغه شانتي ښکلې ښکلې محفلونه بیا را جوړ شي او پای کې مونږ راجمع شو او دغه خوندور خبرې دغه ښکلې ښکلې پیغامونه هغه تاسو ته مونږ در ورسوو په لوی الله مو سپارمه روغ جوړ او آباد اوسئ لوی الله پامان درازونو امیدونو پورې دسترو هیلو ارمانونو پورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې د خوشحال او ایمال خان میراثې ته د جرګو مصلحتونو پورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې ته د رازونو امیدونو پورې د سترو هیلو ارمانونو پورې شالونو پورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې د درازونو امیدونو پورې د سترو هیلو ارمانونو پورې
اجمل د سترو ګلونو کور یې ته د نسیم ولي حیا عزت یې ته د اجمل د سترو ګلونو کور یې د اسکزي او افریدي ملاتړې ته د احمد امان درونو کورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو کورې ته د رازونو امیدونو کورې د سترو هیلو ارمانونو کورې غزنبي او غوري شان شوکت یې ته د روخان د غورځنګونو پورې د غزنبي او غوري شان شوکت یې ته د روخان د غورځنګونو پورې خو اوس دې وار دی لرو پر یو کړه د حسسترو قدمونو پورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې د رازونو امیدونو پورې د سترو هیلو ارمانونو پورې پاسنی ورونه کډوال ما بولا ته د هغوی د پلار نیکونو کورې خپل پاسنی ورونه کډوال ما بولا ته د هغوی د پلار نیکونو کورې د خدمتګار دغه پیغام دی تا ته د تاریخ د لوی بابونو کورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو کورې د رازونو امیدونو کورې د سترو هیلو ارمانونو کورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې ته د خوشحال او ایمال خان میراثي ته د جرګو مصلحتونو کو